ملګرو ډېره افسوسناکه واقعه ده د دوه کسانو د ښځې او د سړي دپاره په دې ویډیو کې پیغام ده. هغه سړیان چې د بل چا لور وکړي هغه نجلۍ د ده دپاره کور مور و پلار وروڼه خویندې ګرده خوابدي کړي پرېږدي له ده سره واده وکړي او دی بیا راولاړ شي په نیمه لار کې طلاق ورکړي لۍ کړي. داسې دې نه کړي. او هغه نجلۍ چې د مور و پلار په خوښه واده نه کوي او خپل لو میریج کوي د هغې نجلۍ به بیا دا حال وي. تاسې راځئ دا ویډیو را سره وګورئ. بس ټوله زندګي مې تباه شوه د یو هلک د لاسه. بس ما په خپله خوښه نکاح کړې وه، کوډ میریج مې کړی خو بس هغه هلک راله دوکه راکړه پرېښوده. د مخکې نه پرېښودې که نه ته چې کوډ میریج دې وکړو واده دې وشو د هغې نه پسې بیا پرېښودې؟ نه کوډ میریج مې وشو. دلته راته کور ښودلی وی دا زما خپل کور د دې مردان کې. نو بیا راته ویل زه دا کور به تعلق ولاړ به شو بره زمونږ علاقې ته چې هلته یې بوتلم بیا هلته مې ورسره 2-3 میاشتې تېرې کړې بیا راله طلاق راکړو. وی دا زما خپل کور دی او هغه د کرۍ کور. ما بیا معلومات کړی وی دا په کرۍ دی او ما ته وروسته پته ولګېده. ما بیا هم غږ ونه کړو مې بخیر دی ځه زما ورسره اوس زندګي ده خو هغه بیا هم زه پرېښودم. د 2 میاشتو هلک دپاره تا ټول مطلب ټول خاندان مور او پلار ټول هر څه دې پرېښودل؟ بس ټوله زندګي مې تباه شوه د یو هلک د لاسه. اوس که زما که ما دا غلط کار نه و کړی زه به اوس په دې چوپال کې ناست وم. دې چوپال ته څنګه رالې چې هغه د طلاق درکړو نو واپس کور ته ولې نه تلې؟ کور ته لاړم نه پرېښودم چا کور کې. چا نه پرېښودې؟ بس پلار ټول هېچا هم نه پرېښودم په خپله بس دلته رالم کېناستم. دا چوپال هم راله چا راکړی. او جي نه دغه کوټ میر چې تا کو نو ستا مور او پلار دغه رشته نه منله خو نه هغه رشته نه شوه رالېږلې؟ هغه رشته نه شوه رالېږلې. او جي